بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د اسلام د پیل اتلې میرمنې. درنو اوریدونکو، د اسلام د پیل د اتلو میرمنو څخه یوه اتله میرمن ام المؤمنین جویریره بنت حارث رضی الله تعالی عنها ده. له تلفاتو او اغیزو ډکه غذا وه. مسلمانانو ورکې لویه بریا ترلاسه کړه. په دې غذا کې د هغوی د مشر لور ونیول شوه او خاوند یې ورکې وفات شو. د دې ترڅنګ ډیر نارینه هم بندیان شول. خو د بدلون هغه قیصه چې اسلام د دې نیول شوې میرمن په ژوند کې رامنځته کړه له هر ډول شونتیاو ستره وه. دا میرمن د بندیتوب له پیغوره خلاصه او خپل قوم یې له بنده خوشې که. او تر ټولو ستره خبره خو دا وه چې الله رب العزت ورته دا ویاړ ور په برخه که چې د ستر انسان د فخر موجودات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ملګرې شوه. جویریره بنت حارث د بنو مستلق سرداره او د مؤمنانو له میندو وګرځېده. بنو مستلق د بنو خزعه یو ټبر و. دا یو له هغو قومونو څخه و چې د اسلام پر ضد یې پاڅون کړی و او د شرک او بتپرستي لپاره یې مبارزې کولې. په مدینې منوره کې د مسلمانانو پرله پسې بریاو دوی را وپارول او ډیر زیات یې احساساتي کړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وړتیا یې په زړه نه ځایده چې دښمنان به یې ځپل او د مسلمانانو پر ضد به یې د هغوی دسیسې شنډولې او له ماتې سره به یې مخامخ کولې. هماغه و چې د هجرت په 5م کال یې پریکړه وکړه چې د خپل مشر حارث بن ابي ضرار خزاعي تر مشرۍ لاندې په مدینې منورې باندې حمله وکړي. دوی په دې فکر و چې د اسلام دعوت به له ماتې سره مخ کړي او دولت به یې له منځه یوسي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات راورسېدل چې بنو مستلق پلان لري چې پر مسلمانانو حمله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمدلاسه پریکړه وکړه چې وړاندې تر دې چې هغوی د مسلمانانو پر کورونو حمله وکړي دوی باید پر هغوی حمله وکړي او مخه یې ونیسي. د بنو مستلق په سیمه کې د هغوی اوبو له ځای سره نږدې یعنی د مریسع په سیمه کې د مسلمانانو او د بنو مستلق ترمنځ جګړه ونښته. په دې غزا کې الله تعالی مسلمانانو ته ستره بریا ورکړه
او بالمستلق یې له شرموونکې ماتې سره مخامخ کړه چې په ترڅ کې ګڼ نارینه او ښځې بندیان شول. د بندي شوو میرمنو په کتار کې د دې قوم د مشر لور بره بنت حارث هم وه. بره بنت حارث د ثابت بن قیس انصاری رضی الله تعالی عنه په لاس ورغله. که څه هم د اسلام سپیڅلی دین د غلامانو او وینځو سره د رویې او چلن لپاره هغه غوره اخلاق او بنسټونه ټاکلي چې په بل دین کې ساری نه لیدل کیږي، خو بیا هم دا میرمن چې د یو قومي مشر او سردار لور وه نه یې شول زغملی چې د وینځیتوب ژوند وکړي. هماغه و چې له خپل مالک سره یې تړون ولیکه چې د مال په بدل کې به یې خوشي کوي. یعنی برې بنت حارث ثابت بن قیس انصاری رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه به تا ته مال درکوم، د دې مال په بدل کې به ته ما خوشي کوي. خو کله چې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه پوه شو چې بره بنت حارث د دښمن د قومي مشر لور ده، د دومره مال غوښتنه یې وکړه چې د هغوی له وسې پورته و. خو برې بنت حارث پریکړه وکړه چې د وینستوب له ژونده ځان خلاص کړي او مال ورته پیدا کړي. له ډیر فکر او ځان سره له مشورو وروسته دې پایلې ته ورسېده چې په دې برخه کې ورسره له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته بل هیڅوک مرسته نشي کولی، ځکه هغه پوهېده چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه ستر انسان دی چې د مدینې خلک یې له کمزورتیا را وویستل او تر هر چا یې غښتلي کړل. کله چې بره بنت حارث مدینې منورې ته راورسېده او د جګړې له ستړیاوو وروسته دمه شوه، سم د لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. کله چې بره بنت حارث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و. کله چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د برې بنت حارث ښکلا ولیده، ورخطا شوه او اراده یې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې له ورننوتلو مخه ونیسي. خو غمځپلې میرمنې ټینګار وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګوري. له لیدو وروسته یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله قصه داسې بیان کړه: ای د الله رسوله، زه د بنو مستلق د قوم د مشر لور بره بنت حارث یم او تاسو ته معلومه ده چې په تیره جګړه کې موږ له سخت مصیبت سره مخامخ شو. خاوند مې وفات شو او زه د ثابت بن قیس په لاس بندي شوم. هغه یو ښه انسان دی، ما ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ما ورسره تړون هم کړی چې د مال په مقابل کې به مې خوشي کوي. کله چې ثابت بن قیس انصاری زما له حالته خبر شو، د فدیې مبلغ یې راته پورته که او د زیات مال غوښتنه یې راڅخه وکړه، خو زه دومره مال نه لرم. زه تا ته راغلم او د ځان په خوشي کولو کې له تا مرسته غواړم. دا خبرې برې بنت حارث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه د قومي مشر پر لور وسوځېد. کله چې برې بنت حارث
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل حالت څخه شکایت وکړه او دا یې ورته روښانه کړه چې د وینځیتوب ژوند نشي زغملی او په دې برخه کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرستې غوښتنه وکړه او د پخوانۍ آزادۍ ارمان یې وښود. د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درد راکم کړي، رسول الله ورته وفرمیل آیا له دې درته غوره شته؟ برې بنت حارث په ډیرې حیرانتیا سره او په ډیرې بیړې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه د الله رسوله څه وایئ؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل ستا تړون به پوره کړم او واده به در سره وکړم. یعنی تا چې ثابت بن قیس انصاري ته ویلی دي چې دومره پیسې درکوم ته ما آزاده کړه، دا پیسې به ثابت بن قیس انصاري ته زه ورکړم خو ته به ما سره واده وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په اوریدو سره پر مخ د خوشحالۍ نښې ښکاره شوې او په ډیرې خوشحالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې هو د الله رسوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له برې بنت حارث سره واده وکړ. دا چې د برې کلمې معنا مناسبه نه وه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې بیا جویریره نوم کیښود. نو د اسلام د پیل د اتلو میرمنو څخه یوه اتله میرمن ام المؤمنین حضرت جویریره بنت حارث رضی الله تعالی عنها ده. کله چې په مدینه منوره کې خلق د جویریرې رضی الله تعالی عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له واده خبر شول، سم د لاسه یې هغه ټول بندیان او وینځې خوشې کړل چې د بنو مستلق په غذا کې نیولي ول او ویې ویل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او وخي او خسرخیل هیڅکله غلامان نشي پاتې کیدی. نو څومره بندیانې چې نیولي ول د دې لپاره چې جویریرې رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړ، ټولې خوشې کړ. خو له بل پلوه د برې پلار یعنی د جویریرې رضی الله تعالی عنها پلار د لور بند نشو زغملی. سمدلاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی تر څو ترې خپله لور را خوشې کړي او فدیه یې ادا کړي. د جویریرې رضی الله تعالی عنها پلار ځان سره ګڼ اوښان او پسونه مدینې منورې ته روان کړي وو تر څو د خپلې لور فدیه ورکړي. په دې فدیه کې دوه هغه سپین اوښان وو چې د جویریرې رضی الله تعالی عنها د پلار ډیر زیات خوښ و. زړه یې ونه منله چې دا دوه اوښان هم فدیه کې ادا کړي. له ځان سره یې پریکړه وکړه چې دا دوه اوښان به د عقیق په نوم په یوه سیمه کې پټ ساتي. نور اوښان او پسونه به مدینې منورې ته بیایي. کله چې د جویریرې رضی الله تعالی عنها پلار مدینې منورې ته ورسید او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جویریرې رضی الله تعالی عنها د پلار ډیر احترام وکړ. دومره احترام یې وکړه چې ټوله تیره دښمني یې ترې هیره کړه. نو ده ورته وویل ای محمده زما لور مو نیولې او دا یې فدیه ده، زما لور باید وینځه نشي هغه را خوشې کړئ. کله چې حارث د خپلې لور د خوشې کېدو په مقابل کې د فدیې وړاندیز وکړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترې پوښتنه وکړه هغه دوه اوښان دې څه کړل چې په عقیق کې دې پټ کړي دي؟ دې پوښتنې حارث ډیر زیات ورخطا او حیران که
له حیرانتیا یې لاره ورکه کړه، سمدلاسه یې غږ وکړه چې ګواهي ورکوم چې ته په رښتیا د الله رسول یې، له الله پرته له دې هیڅوک نه و خبر. خو د حارث د دې کار نه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی و. اوس چې پیغمبر علیه السلام حارث ته څه وایي دا به اورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ناسخ د انجیل تورات کلی امتیاز لري، نازل په یاسین طه راز لري اعجاز لري، نازل په یاسین طه راز لري اعجاز لري. باسی جهالت لزړو دا زمونږ ایمان دی، زر چې ترې حمزه شولو دا هغه قرآن دی. باسی جهالت لزړو دا زمونږ ایمان دی، زر چې ترې حمزه شولو دا هغه قرآن دی، زر چې ترې حمزه شولو دا هغه قرآن دی. غواړي ورور ولي مینا څه ښکلی فرمان دی، زر چې ترې حمزه شولو دا هغه قرآن دی، زر چې ترې حمزه شولو دا هغه قرآن. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کله چې حارث د خپلې لور د خوشی کېدو په مقابل کې د فدیې وړاندیز وکړه، پیغمبر علیه السلام ترې پوښتنه وکړه هغه دوه اوښان دې څنګه کړل چې په عقیق کې دې پټ کړي دي. دې پوښتنې حارث ډیر زیات ورخطا او حیران ک. له حیرانتیا یې لاره ورکه کړه، سمدلاسه یې غږ وکړه ګواهي ورکوم چې ته په رښتیا د الله رسول یې، ځکه له الله پرته له دې هیڅوک نه و خبر چې دوه اوښان ما په عقیق کې پټ کړي او هلته مې ساتلي را مې نوست. بیا ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور قصه وکړه او له دې خبر چې پیغمبر علیه السلام جویریرې رضی الله تعالی عنها سره واده کړی. پیغمبر علیه السلام جویریرې رضی الله تعالی عنها ته اختیار ورک چې ستا خوښه ده دلته پاتې کیږي او که خپل پلار سره ځي. جویریرې رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې کیدل انتخاب کړل او ویل زه د الله رسول غواړم. خپل پلار، خپل کلی، خپل کور ته بیرته تګ نه غواړي، د الله رسول غواړي. داسې وایي چې زه الله او د الله رسول غواړم. هغه پلار چې د لور د خلاصون لپاره یې فدیه راوړې وه، ایمان یې زړه ته لاره پیدا کړه. حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوي ویاړ له ځان سره وړي. په دې سره د بنو مستلق ټول قوم په اسلام کې داخل شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلوي ډیر خوشحاله شول. جویریره بنت حارث رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسیده او تل به یې هغه شیبه له برکته ډکه ګڼله چې د لومړي ځل لپاره ورکې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شوې وه. دا هغه شیبه وه چې ځان یې پکې له پیغوره او خپل ټول قوم یې له بنده خلاص کړی و. په همدې شیبه کې دا ویاړ ترلاسه که چې د بشریت د لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وکړ. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د جویریرې بنت حارث رضی الله تعالی عنها کره وصف داسې بیانوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای
جویریره رضی الله تعالی عنها ډیره ښکلې او خوږه میرمن وه. هر چا چې لیدلې یې خوښه شوې ده. جویریره رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او مرسته یې ترې وغوښته. قسم په الله څنګه مې چې د خونې له دروازې سره ولیده غصه راغله او پوه شوم چې زما په څیر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ښکلې ښکاره شي. یعنې لکه څنګه چې ما ته ښکلې ښکاره شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هم ښکلې ښکاره شي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې په ښکلا نه وه خوښه شوې بلکې د هغې هغه ټینګ عزم یې خوښ شو چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مرسته وغوښته او د وینځتوب له ژونده یې کرکه وښوده. له جویریرې رضی الله تعالی عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده له نرمي مرستې او لاس ورکولو له معناوو ډک خپل امت ته د دښمني د لاملونو د لمنځه وړلو لارښوونه او د یوې ښکلې او پاکې ټولنې د رامنځته کولو لارښوونه وکړه. د جویریرې رضی الله تعالی عنها سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده د مدینې منورې خلک دې ته وهڅول چې د بنو مستلق د قوم ټول بندیان نارینه او ښځینه خوشي کړي. دې کار د مسلمانانو هغه دښمنان چې د اسلام د لمنځه وړلو لپاره یې مبارزه پیل کړې وه د اسلام د دفاع لپاره یې مټې راونغاړلې. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام جویریرې رضی الله تعالی عنها سره واده وکړ نو د اسلام هغه دښمنانو چې د اسلام د لمنځه وړلو لپاره یې مبارزه پیل کړې وه د اسلام د دفاع لپاره یې مټې راونغاړلې او د اسلام په سپېڅلي دین کې ورته د نرمي عدالت او انصاف درس ورک. د همدې خپلوي له امله ټول د الله په دین کې ډلې ډلې داخل شول. جویریره بنت حارث رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسیده او له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د تقوا او پرهیزګاري پیغامونه زده کړل. له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ګڼ احادیث روایت کړل چې د جویریرې رضی الله تعالی عنها روایت شوي احادیث د احادیثو په کتابونو کې یعنی په صحاح سته کې موجود دي. جویریره بنت حارث رضی الله تعالی عنها د امیر المؤمنین سیدنا حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه تر خلافته ژوندی وه او د هجرت په 56 کال کې په مدینې منوره کې د 70 کلنۍ په عمر کې وفات شو. د مدینې منورې امیر مروان بن حکم پرې د جنازې لمونځ ادا کړ. د جویریرې رضی الله تعالی عنها همدا ویاړ بس دی چې د سیرت او تاریخ کتابونو کې په اړه داسې لیکل شوي تر جویریرې بنت حارث رضی الله تعالی عنها په خپل قوم باندې برکتي ښځه نشته. بس الله رب العزت دې د جنت په تلپاتې نعمتونو ونازوي او الله رب العزت دې ترې راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.
غواړي ورورولي مینه څه ښکلی فرمان دی زار چې ترې حمزه شولو د هغه قرآن دی زار چې ترې حمزه شولو